السلام علیکم ټولو پښتنو مینو ته په پښتو کلتور باندې مین ملګرو ته زه هرکلی وایم. نن یو ځله بیا موږ د اسلام آباد پښتنو حجره ابوده کړې ده. دا حجرې مثال د کلي یو چې خلک پکې جمع کیږي، خپلې روزانه خبرې پکې کوي. داسې د موږ دا د اسلام آباد خلکو یوه حجره ده چې موږ ابوده کړې وي هر یوې میاشتې بعد، دوې میاشتې بعد. وایم د تاسو ټول ملګرو د وجې نه دا حجرې به همیشه انشاءالله ابادې وي. موږ چې دا پروګرامونه کوو همیشه سوچ مو دا وي، په زړه کې یو کمای محسوسوو چې موږ په د اسلام آباد کې اوسو، د پاکستان بشنده یو او د ملک دپاره موږ هغومره قربانۍ دي چې څومره چا بل چا قربانۍ دي. خو چې کله موږ دلته کې وینو، په خپل پاکستان کې وینو چې موږ سره زوتای کیږي، موږ سره ډسکریمینیشن کیږي، موږ سره نسلي امتیاز کیږي، نو خامخا زړه ته تکلیف راسي. نو زه چې کله هم دا پروګرام کوم ماته ډېر مسایل وي. دلته خلک پروګرامونه کوي، زه به دزو حوالې سره خبرې کوم، لوره ډېرې خبرې دي خو دزو پاکستان قونسل آف سره خبرې کوو. ګوره دا پروګرامونه چې دي زه خو یې په خپلو پیسو کوم. زه خو تاسې پسې منډه وایم چې یو ډونیشن راوښیه، بل ته مې ډونیشن راوښیه. دلته روزانه پروګرامونه کیږي، اردو کیږي، پښتو کیږي، پښتو نه پنجابي کیږي، سندي کیږي، ټول کیږي. نو هغې ته پیمنټ کیږي، باقاعده سرکاري پیسې ورکیږي. موږ خپله لګیا یو، خپلو پیسو باندې لګیا یو. دا ته ریکویسټ پې ته کوم چې یار موږ پروګرام کوو، دی چې نه کوئ، پښتو مه کوئ. تاسې پته نشته چې حال څه کوئ، دا کوئ، دا کوئ، هغه کوئ، خبرې وي. نو دا یو غلط طریقې کیږي، ځکه چې دلته 200-300 پروګرامونه وشي، پښتو پکې نه وي. دې نه دا فنکارون هم متاثره دي چې دو حق تلفي کیږي. دې نه تاسې هم متاثره یې چې تاسې پښتو وروایئ، پښتو مین خلک یې. نو دا ډسکریمینیشن باندې موږ مسلې همیشه دې سره چلیږي. نو دې ډېر کیسې دي، خو یوه کیسه مین کیسه دې ته وکړم. لاهور نه به فنکار روسي، ته به جوس کې ټیکټ میلویږي، ایرپورټ نه به ته ګاډه میلویږي، هلته به په ګیسټ هاوس کې به ته هغه کېږي، سټې ورکېږي. د موږ پېښور نه چې سړی رسي فلاین کوچ کې به کښېني، کله چې کومې اډې کې به کوز شي، بیا به پنسیې پوښتنه کوي چې پنسیې چېرته ده. دومره فرق ته بلوچستان خو بالکل ختم کړه ده، نشته بالکل. دلته بله زموږ پروګرام مې ته کړی و چې زه یې کوم. یو مې 2 مارچ جون ور کړو، هغې نه هغه په تېر شو. بیا مې 29 جون ور کړو، هغه هم په تېر شو. وایي چې یار بلوچستان نه ضرورت نشته دلته. دا یو نسلي امتیاز ده لګیا ده. موږ چې یو په خپلې مینې، خپل په خټې، خپل وطن باندې چې کوم مین خلک یو، موږ دا محفلونه ځان ته خپله جوړوو. موږ د چا بالکل نه منه چې که څوک ماته وایي که نه چې دا مه کوه. دا محفلونه د تاسې دپاره جوړ دي. دلته ډسکریمینیشن خبره مې وکړه. دلته په هر شي کې ډسکریمینیشن ده. دلته که تاسې د ملازمون وکسئ، 37 افسرون دي، 37 کې یو پښتون ده. نشته پکې بالکل څوک چارې والا نشته چې څوک چار وکړي. سرکاري دي، تنخوا میلویږي، څه کوي په کلچر باندې. موږ چار کول غواړو، مو چار نه دو، دا دی چار دو، سرکاري تنخوا وکړي، هغه کوي. زه خو ته نه وکړم، زه خو شوق نه کوم. زه دا پروګرامونه کوم، که په چا ښه لګي که په چا بد لګي. موږ پښتو دو، موږ پښتانه نن سبا ټارګېټ یو. موږ ټارګېټ یو په هر وطن کې. بله ورځ لاهور کې مو وکتل، څومره خلک دي هلته، څومره پولیس ته، څومره جیل ته. مړ شوي څوک دي پکې؟ څوک ټارګېټ شو؟ پښتانه، خیبر پښتونخوا خلک، خیبر پښتونخوا خلک وو که نه هلته. بلوچستان کې 2 ورځې نه څوک مړېږي؟ پښتانه مړېږي. کراچۍ کې څوک مړېږي؟ پښتانه مړېږي. مو خیبر پښتونخوا کې څوک مړېږي؟ پښتانه مړېږي. بیا زه دلته میوزیک پروګرام کوم چې چلو اعلی باندې زړه صفا کړو، هغه په دوه باندې ښه نه لګي. دا حال زه خو نه دی مو باندې کله اخر مهربانه نه دو کړی. زه وایم که نه 15 والا مو باندې ډېر مهربان دي. فرید طوفان صاحب نوسته، دته مې ویلو چې فیصل کونډي ته وایه، کله ملک عظمت ته وایه، کله دته وایه، کله دته. 3 میاشتې نه خو زه په لګیا چې صرف حال پوښ کوم. خدای دی چار دو، دا چار به کوي، چار یې دو دی، دا به یې کوي. موږ په ډنډا ور کوو، موږ چار دو او دی به یې کوي، زړه به یې خوښ وي.
اوس چې دا 200 ډیفرنس دی مو ته یې چې ته به په کول په یو کول کې څلور پروګرامونه کوي ما ته زه په 12 کوم زه په هرې میاشتې کې یو کوم میاشتې کې به پروګرامونه کوو کولاو به کوو او کامیاب دي توسې دی وجه نه نن دا فنکارون راغلي دي دا د بنو نه راغلي دي په د پي ان سي کې مو خیال د پیله ځل راغلي دي دا د مولا د بنو خلک دي بنو نه دا پیله ځل راغلي دي دا نه چې ته دلته د ادارې راغوښتي دي د 2-4 دا خلک پروموټ کړي چې کوم بم دمکې کېږي کوم غریب خلک تباه او برباد شول کوم خلک هغه شو میډیا چې دوه بار بار شي چې بھائی دمکې دي او داغه دي او داغه دي چې کوم د کلچر پروګرامونه دي دا نشي دوه خلکو سره پستی نه کوي مو کوشش کړه چې د هغه موسیقي وایي چې کومې کې د علاقې او د خپل وطن خبره وي هغه به انشاءالله د ټول دغه هغه کوي نو دا به انشاءالله د خپل وطن خلک به پروموټ کوو دا موږ سره تعاون کوي ښه غوندې رسي زه یو ځله بیا دلته کې د افغان ټي وي والا راغلي دي ریکارډینګ کوي اسلام آباد کې نوه چینل کولاو شوی ده سیټلایټ کې رسي دو هغه وکړی دی خرڅي او زه د خپل ملګرو جناب سید سجاد صاحب د اټارني جنرال آفس سپریم کورټ نه هغه سپیشل پښتو وایي چې مو ته ډېر خوند راکوي پښتو باندې پوهېږي نه خو ډېر خوند ورکوي راغله ده رسول خټک صاحب دا منورزاد دا ټولو پروګرامونو کې هر چا منډې ویلې دي او داسې فرید طوفان صاحب زه ډېر مشکور یم چې مو کله هم فون یې ته کړی ده فون اټینډ کړی ده همدې چې نن زه به دا منسټرونو ته او د ایم پي والا ته شاخ شي نو بیا هغه تو پسې داسې کوي چې پوره دې ستړی کړي دا کړی مې ختمې شوې او بل دا ده چې پروګرام باقاعده آغاز کوو باقاعده به اتڼ کوو دلته خو لاندې به کسون کم رسوي داسې نه دي چې تو 50 60 کسون رسوي صرف 10 کسون رسوي یوه ټایم کې 10 نه چې یو هم زوتی وي برداشت به نه وي ټیک شوه پروګرام اجازت ته تاسو د خټک صاحب جذباتو اظهار واورېدو چې هغې د پښتو سره او د پښتنو سره څومره مینه ساتي او دا همدغه مینه ده چې هغه موږ ته د اسلام آباد پښتون نایټ په شکل کې په نظر راځي او دغه مینې ته یو پریکټیکل شکل ورکړو دا نه چې صرف یوازې د جذباتو اظهار ځکه چې تاسو د څه چیز سره مینه ساتئ نو تاسو به د هغې اظهار کوئ نو موږ ټول پروګرامونه چې دي شامل یې چې تاسو د پښتو سره مینه ساتئ او تاسو د هغې اظهار په هغه کې تاسو دلته نو ټول نه اول ځان دپاره ډېره په لاسونه ووایئ رمشا تاسو بس ویل غواړئ تاسو ډېر زبردست خبره وکړله ځکه چې د پښتو چونکې ما مخکې هم خبره کړې د دې نه مخکې ما خبره کړې وه چې پښتنو چې کوم پہچان دی هغه د خپلې ژبې سره دی که نه د هغې ژبه چې کومه ده دا د دې پہچان دی او دویمه خبره وکړم چې چونکې موږ په پنجاب کې اوسېږو که نه د داسې خلک چې کوم دي که نه دا پښتانه ډېر غټ مني او د پښتنو ډېر زیات عزت کوي نو پښتنو کې چې د دې پښتنو عزت کوي یو خو د دې ژبه شوه او دویم د دې غیرت شو نو دا ټولې خبرې چې کومې دي که نه دا د پښتنو دپاره ډېرې درنې خبرې دي او ډېرې د عزت خبرې دي خو زه به یوه خبره دلته کې بله هم کوم بله خبره دا دی چې تاسو په خپله هم ګورئ چې وخت سره سره څنګه چې د نیو جنریشن را روان دی نوې وخت را روان دی زمونږ ژبه چې کومه ده د زمونږ ژبې کې هم لږ غوندې فرق را روان دی لکه زمونږ ماشومان چې کوم دي د دې سره زمونږ ته پکار هم دی چې مونږ خپل ماشومانو ته چې دي که نه هغه د دې چې کومه زمونږ پښتو ژبه د زمونږ چې کوم ټریډیشن دی هغه مونږ خپل ماشومانو ته هم ښیو نو بهر کې دغه پی ان سی چې کوم دی دا یو ډېر ښه پلیټفارم دی ستاسو ټولو دپاره چې کوم زموږ پښتانه قدرمند دي د دې ټولو دپاره دلته کې تاسو راشئ کښېنئ د پروګرام انجوای کوئ او تاسو ته یو قسم ګډون میلاو شي نو زه هم د دې نه غټه خبره چې دي پردیس کې لکه اسلام آباد چې کوم دی دا یو پردیس دی که نه څوک د کوم کلي نه راغلی دی او څوک د کوم کلي نه راغلی دی که نه تاسو د خپل کلي مو پرېښي دي او دلته کې تاسو د خپلې پښتنو وروڼو په منځ کې ناست وې نو زه وایم چې د دې نه غټه خبره بله نشته دی یقینا رمشه ډېره ښایسته خبره وکړه موږ به یو بل سره سره تعریف وکړو که نه ځکه دا ضروري دی زه چې خبره وکړم دا چې تا ډېره ښایسته خبره وکړه او دا چې خبره وکړو چې تا ډېره ښایسته خبره وکړه نو دا به چلیږي خو یقینا دا خبره ډېر د یو اهمه خبره وکړه چې موږ اوس ځانه
خپل کم ماشومان دي هغه کې د پښتو مینه پیدا کو او پښتو مینه همدغه شانې پیدا کیږي چې تاسو کور کې پښتو وایي. زمونږ المیه دا ده چې نن سبا دلته پښتانه داسې پښتانه شته زه ټول نه یادوم چې هغه خپل کور کې هم پښتو ته وده نه ورکوي. نو د هغې نتیجه دا چې ماشومان ستر شي نو هغې کوشش دی چې ماشومانو سره اردو وایي نو هغې به اردو زده کړي خو بیا نتیجه د هغې دی چې هغې اردو خو بار ځنې زده کړي خو هغې نه خپله مورنۍ ژبه پښتو هیره شي. نو دا شی مونږ ته بالکل سپورټ کول نه دی پکار. مونږ ته خپل ماشومانو کې د پښتو مینه پیدا کول پکار ده. کتونکو دا خبرې به سره سره کېږي. رمشه زه اوس تاسو د اجازت سره مونږ اول چې کوم یو میلمه راغلی زموږ درون میلمه دی رسول خټک صاحب ته به زه بلنه ورکوم چې هغه راشي سټیج باندې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. رسول خټک صاحب G13 کم پراپرټي اسوسییشن د هغې صدر دی. نو رسول خټک صاحب دپاره ډېر لاسونه وپړکوئ.